آیا تاسو هم دا مشکل لرئ؟ کله مو چې د تلیفون سکرین لاک وي نو ستاسو کنټرول سنټر کې کولی شي هر څوک لاسوهنه وکړي، مثلا ایرپلین موډ آن کړي او یا هم دا پاور د بیټرۍ پاور موډ آن کړي یا همداسې نور کارونه دلته کولی شي، ډیټا مو چلانده کړي. نو د دې د غیر فعالولو لپاره راځو لومړی سیټینګ ته او په سیټینګ کې به د افیس آی ډي او پاسکوډ باندې کلیک وکړئ او کنټرول سنټر به غیر فعال کړئ. له دې څخه وروسته به څوک نشي کولی چې ستاسو د ټلیفون چې کله لاک وي نو ستاسو کنټرول سنټر ته لاسرسی ولري. نو په دې هیله چې دا ویډیو مې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه دی. الله پامان.